او د هیواد د امنیت په ساتنه کې د ارضي تمامیت په ساتنه کې به د هر غلیم مخه نیسو. ان شاء الله تعالی موږ په دې باندې مطمئن یو چې نور د ولس او حکومت ترمنځ فاصله ختمه شوې ده. نور ولس او حکومت ټول پر یو دسترخوان ناست، په یو مجلس کې ناست، په یوه غونډه کې ناست، یو هدف، یو مرام، یو مقصد او یوه اراده لري. ان شاء الله تعالی موږ او تاسو به د دې عزم او د دې ارادې سره کامیابه کیږو او پرمختګ به کوو. چون سفر د امنیتي وضعیت ارزونه وه، په دې ارتباط مو بعضو کلي اردوګانو، لواګانو په بعضو مختلفو کنډکانو ته سفرونه درلودل چې الحمدلله وضعیت 100% مطمئن دي. تاسو اطمینان درکوو چې موږ به تر اخري قطرې وینې پورې تاسو په خدمت کې یو او ستاسو ساتنه به کوو. البته دلته بعض سپېڅلي مشران د دې ولسوالۍ او شاوخوا ولسوالیو راغلي وو، دلته موږ ورسره ولیدل. نن څه مشکلات چې دوی درلودله د ریاست الوزرا د محترم مقام سره یې هم شریک کړي وه، ورسره یې هم شریک کړه. موږ به یې هم د هغوی سره او هم د اړوند وزارتونو سره ورباندې بحث وکړو او د مشکلاتو په حل به خپله پوره هڅه او کوشش وکړو.